قدرمنو سلامونه مې قبول کوي صابر جان یم دا کم شخصیت چې را روان دی دا کم شخصیت چې را روان دی د نوم ښایسته رحمان دی او د چې کم دی که نه زما سره ډېر زیاته خواري کړې ده ریډیو پاکستان ته نه هېڅ کلم نه دی چې دی نو ریډیو پاکستان ته که زه راغلی یم نو دی راوستی یم یقین وکړه او دلته که زه نن دوه درې خبرې کولی شم نو دی را سره چې کم دی نو ډېره زیاته خواري کړې ده دا سردار اعظم صاحب دی جي سلامونه تسلیمات آداب او ښایسته رحمان بیا چا راوستی دی نه دی لالا او جي او څنګه یې لالا حالات ښه دي که نه الحمدلله جي تاسو څنګه یې ښایسته رحمان هم راغلی دی که نه کې راغلی دی بس نن د خوشحالۍ خبره دا ده او چې ډېر موده پس موږ د ریډیو پاکستان په دې ورحمة الله وبركاته لالا جان څه حال دی دا بیخي نیشنل دغه دی ښه ګورئ السلام علیکم ورحمة الله اتا به مخکې وبركاته څنګه کوله زموږ ورور یار ولي حالات خیر دی خیر دی موږ دا سره مینه بلا مو د پس یو ځای شو او که نه لکه نور کله خو به داسې وچ چېرته پروګرام و هلته به یو ځای اوس د ریډیو پاکستان ډېر کم راځي یاره بس اصل کې منډې تر دومره هغه د انډیا بهترین بیټر چې کوم دی صرف گنگولی هم راوړه سي نور وایي بالکل جی بالکل لاړې غټ شو دی په نهر وریجې خوري ما ته یو کس هغه ورځ ویلې په ښایسته رحمان چې دی وي زه هغلته وینم خوشحاله وبات وایي دی زه اکثر هغلته وینم یو پلازه یاده کړې وایي هلته وریجې خوري څنګه یې صاحبه شکر دی حالات ښه دي که الحمدلله نه خیر دی بس خوشحاله شوم اختر تیر شو د خیره او بچي دي څنګه ماشومان مبارکې به درځم نه دوی ما ته ویلي وي زه به ستا ماشوم مبارکه د خیره سره هغه درېیم شو ابو د خپله مټۍ راوړي درې واړه خوشحاله شوم یار چې ومې صاحب جزاک الله مهرباني چوټي دی که څنګه نه بس اوس مې پرایم ټایم پروګرام هم دی هغه هم کومه او زما سهار کاروان پروګرام هم او دغه دی سبسکرایبر دې څومره شو خبره وره تاسو دواړه خپل کې غب شوي سم پکې یې کوم یار دا څنګه چلې زه خو موږ دومره په شو کو چې اخره کې 12 سبسکرایبر دي نه خدا بارم ډیر دی مینوال خو دي یو خبره ده چې لالا زما د وجه خلکو پیژندو لالا خو ګوره لالا دی حبیب صاحب ته وي ته او نه لالا هغه پانچی چې تاسو نو خوري بیا دا و په الکه دا خبرې په پیدا کې د خدای رک بخت دي زو سبا بیا پانچوله بوزم نه یو روز پانچوله بوتلو زه حبیب صاحب دي سره لاړو کنه لاړو ولتا وي پانچی در باندې اولی رامان د پانچو پیسې ورکي بیا ماته لاله مالټي در باندې بیا د مالټو پیسې په ما ورکي بیا اخر کې ماته وي دسي چلې وي زه رشکه کې کور ته لاړ شم رشکې کرایم ته او نه لا دا کشران اکثر وخت وی زه ورکوم نو زه ول پیسې ورکوم ورته دی ورکوم دا قدم سره دا کار کوي زه خوشاله اوسم مهرباني راځي چې مونږ راځي چې مونږ راځي